أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر انسان پا دنیا کے پا پریشانوں مسائلوں کے گیر دے اور انسان دے سوچ کے پروت تے کہ دعا کئی نو وی خدا پریشانی قبل تم وی نو یا اللہ پریشانی میں دا چاہتا دا مال پریشانی دا چاہ سرنشتا پریشان دے چاہ سرشتا پریشان دے دا چاہ بچی نشتا پریشان دے او دا چاہ بچیشتا پاگے کے پریشان دے دا چاہ زمکا کور نشتا پریشان دے او دا چاہ زمکا دا کور دے اگے کے پریشان دے دا ولی دا خلق پریشانے کے پراتے دے او ٹول جن پا دے پریشانے کے تیر شو سار نما خام ماسخوتانا پوری دا پریشانی او بیا چی دا شپیو دشی نو پا گولو دکی گی وی خوب نرازی دا دی او سو وجی دی زمارو نو نند تز یو سلور سیزون خیم او وجی بم در تو خیم او دا اغی علاج بم در تو خیم سلور سیزون که دا سلور کارا منگ تاسو کرل دو انشاءاللہ چے اس قسم پریشانی با منگو تاسو تنی نہ بدا مال پریشانی وی نہ بدا بچو وی نہ بدا خزی وی نہ بدا مور و پلاری نہ بدا گاونڈی وی نہ بدا مرضی و نہ بل تکلیفی ازمائش کرام شی بیماری و تکلیف خود تب آگے کے مطمئن خوشحال بے پریادو نہ بنکے لنبی دادی چی منصار وقتی پاسو نو ہر انسان دا گناہ پا سوچ کے پاسی دا اللہ دا رضا سوچ اس سو کم نکے کہ یو دکاندار دے کہ خمشتا گورے ٹول نہیں آدو یو دکاندار دے اگا چے سار وقتی پاسی نو پدے سوچ پاسی چے نن بز سونا پیسیو گٹم او دا بل مسلمان جیب بز سنگا ہوا زب سنگ دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز دو ایک نمبر پسیز خرس کم دا گڑی والا شی بز دا سوچا ستر پشی سنگ خرس کم دا شی بز کمزور پخ سنگ خرس کم دا دوکاو ٹگی چیز پا دے سودا کے کوم دا دے انسان نبے سنگ پٹا کم چی دے پی پی نشی او زی خرسا کم او زبا دا خراب مال دے خسر سنگ یو زی کم چی دا او باسم او پیسے سنگ او گٹم دے با سنگ خودے خوشحال لگی تا چی دا خودے بندہ خپکے او دا خودے دا بندہ جیب بے او دا اللہ بندہ ذلیلہ کے او رسوا کے نو اللہ بتا سنگ خوشحال لگی گورا لگ سوچ او عقل او فکر پکار دے یو زمیدار دے چی سار وقتی پٹی تا دی دے پدی سوچ دی چی زنن وقتی لارشم و بخور کوم چی پردے و بز سنگا ہوا او کدے یوے کئی دے پدی سوچی چی سوکنی چی دا یوے دے پردے پولی تا یادا سسکور علم کم و دا پردے پولی لگا گندے اتراشم او کدے سامان خرسی سبزی خرسی او دے گوتے ڈکائی نو دی چی دے پسل تا گوری پا دے سوچ کی چی پا دے مٹرو کی خو پاخم شتا او دے کی خو وڑا دانم شتا چی دا بز سنگا پا خریٹو باسم دا گوتے با سنگا وڑا کم چی شیپا کے لگ رازی او دے پڑے را سنگا خرسا کم دا ٹماٹر سخا بز سنگا او باسم دا سخا بلان دے کم دے اغیل سوچو نکی او فکرو نکی پا سوچ او فکر کے پروت تے باغ والام پا دے سوچ و فکر کے پروت تے کہ دا خراب سے دا خراب سیو
بس بندې کا لکه خیر بندې کوم چې دا خرابه میوه به په دې ښځه څنګه وباسم دا سوچ چې زمونږ او ستاسو دی چې د بل جیب څنګه ووو یو ډاکټر چې دي سار کلینیک ته په دې سوچ کې دی چې یو مریض مال راغی د دا جیب به زه څنګه ووام دته به د ایکسرې ضرورت نه و زه به ورته لیکم ایکسرې والا سره به زما خبرې چې نیمې ستا او نیمې زما الټراساؤنډ به ضرورت نه و زه به ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې مال راکې د لیبارټرۍ ضرورت به نه و زه به ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکې د مریض او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي زه به ورته د هغه 500 روپو لیکم دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي دا سوچ دی یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی څونه کمیشن به ته علم خراب سیخ دی ولګئ کمزورې دی ولګئ لږ سیمټ دی ولګئ خو چې زما پیسې پکې راوځي دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي مال ډېر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده چاته د ښځې پریشانی ده چاته د مور او پلار پریشانی ده چاته د ګاونډي پریشانی ده او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چې ته تللی نه ده د آخرت پریشانی خوړو چې ته تللی نه دا به څه کوم دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو دا زمونږ دا خو معمولي شی دی دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي هغه څه کوي هغه غون میل د چینو والی وی دا چینی زما شو دا به نه خرڅی په بل چا بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وی دا به په بل چا نه خرڅی دا زما شو په دې باندې ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي بیا خوندي کې نه خرڅو ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 روپو شی په 300 خرڅېږي دا پیسه چا لګټي دا خدای خو د اربونو مالک دی دی خو د کروڑونو مالک دی دا خدای نه مني پته ولګېده یو سوچ ذهن لراغی چې دا خلق اسی ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په موږ کې نشته بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی د مارونو علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله خو ډېره پیسه وګټه د پیسې ګټل تاله منه نه دي د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه د 2 په ځای 3 لګوه د 3 په ځای 4 لګوه خو نیت دا وکړه سار چې دی پټي ته څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي مال جوار پیدا شي دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم یو موټر هم پکې جوړ کړم او الله ستا نوم به هم پکې یادوم ګناه به پکې نه کوم الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم ټګي به نه کوم دوکه به نه کوم زما د قسم یې زه راته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي ګزې تجربه وکړې چې دا تاسو په ګوړو کې رنګکاټونه اچوئ مارکیټ ته وړی نو حرامه مو ګټله او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګی چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګکاټه سوچه ګوړه خرڅوي نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده مال یې په 3.5 راکړه خو مال یې پاکه راکړه خلک سوچه شی غواړي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه راکړه پیدي په 150 روپۍ کیلو در نه زه اخلم خو ماله سوچه پی راکړه رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي نو کار ولې پاک نه کوي
الله ولې نه خوشحاله وي؟ یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچو کې چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم، بس چې الله پې خوشحاله شي. ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي. یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به یې نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته ویې ته کار روزګار نه کوې. ښځې بس زما مزدوري دیاړې نه کېږي نو زه څه وکړم؟ کار روزګار ته یې ډډې نه لګېږي. نیک سړی و مونځ به یې کوه اودس به یې کوه سوچه کار به یې کوه. په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي. دا هم یو غم دی چې پاک کار کوي. نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم، زه به غلط کار نه کوم، ګیج به هم پوری او هغوی زمړه خپل کار کوه. ځانه دې ملا جوړ کړی دی، ملا مې نه دی پکار. مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پاو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخاندانو له شی خرڅوي هغوی ته پته وي که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي. دا خو لوی غم جوړ دی. یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم، زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي. نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړو. ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره آخرت خرابوي. نو ښه سړی نو کار روزګار به یې نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید. نو چا ورته وی وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت یې وکړه او پکې نه وي نه برکت پکې نشته. وی نه مې دي پکار. سهار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه؟ نو وی چې برکت پکې نشته مې نه رالم. ښځه ورته وایي خدای دې بیخ بنیاد وباسه مونږ دې وځه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې ګرځې. ورشه راوړه نیکبخته چې څه پې والو وی ښځې چې برکت پکې نه رالم. چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده. نو ورته په خوب کې څوک وایي وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ د اشرفۍ پرتې دي راواله. دی ورته وایي برکت پکې شته که نشته؟ وی یاره برکت خو پکې نشته. وی نه مې دي پکار. ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله. نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه؟ وی نشته مې نالم. ښځې ورته وایي مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 رالې د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی. ورشه بیخ دې وځه مونږ دې وخېږه کار دې هم نشته او بچي هم نار دی او زه هم نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې رالم. هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي، دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي، دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه کوم په داسې پیسو. بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله. دې ورته وایي برکت پکې شته که نه؟ وایي او شته پکې. سهار چې راپاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی. د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېستې 10 دې نه راغېستې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالې او که نه رالې خدای دې بېخ وباسه. هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړم 1 اشرفۍ پرته وه هغې یې راواغېسته. چې راویغېسته اشرفۍ ډېر شو نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه. نو لاړ د دریاب غاړې له او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخوري خوراک وخوري. چې کور ته یې سینګراوړه وی ښځې وی کب مې پې واغېست. سړی یې بیخ دې وځه په څه به دې وړاغېستې و
پس به د سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې سبزي وا به د غشتي نو یو کب به بس خځه خبرې بنه کې نن په بر بیت دا یو شی خورو کب چې کله پاکو پکور کې وی سیره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دننه ملغلرې یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم هغه چې وکته وی دې قیمت ما سره نشته دا به کم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا باړک دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو څه د دې پیسې هغه سره دي چې هغه له څنګه یو چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکېټ ته او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفې او درهم پیو شو او کور ته یې راوړلې ښځې ته یې ویل ودرېد برکته ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به مال به ډېرې دولت به ډېرې خو برکت به بلکل نه نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي شیطان وی برکت بخپل کار کوي شیطان مثال د هغه ښځې دی او وی برکت بخپل کار کوي خو چې شی ډېرې نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لک روپۍ به دې لګي اوس به څه کوې زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لک روپۍ لګو موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 15 لک روپۍ لګي د هغه په خولې 15 لک روپۍ لګو او د خدای او د رسول په خوله 10 روپۍ نه لګو چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکړه او زه دله زیاتې درکوم نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې او انجینیر وایي دا کور دی او د ته په 40 لکه بل انجینیر راغی نه وایي دا د چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزوری دی سبا به راته رابرجې کرک شي دا به 15 لک روپۍ یو وایي 470 ښه بل وایي نه دی کې به 670 چی ګورې یو وایي سیمټ دومره واچو بل وایي نه زیات واچوه هغه چې څوک درته زیاتې دی د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګې او چې خدای درته وایي نه لګې رسول درته وایي نه لګې بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی او الله او رسول نه خوشحالی په دې خبره پوه شوې نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم ځای نه راشي لومبی کار به څه کوو رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورة انعام آیت ته قل اوایا اے محبوبه د خلقو ته ان صلاتي چې زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت ان صلاتي زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی او جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین دا اغی اللہ دا پارا دی چی اغا دا طول مخلوق رب دی دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش دا چی سمر بدنی عبادتو لکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش و نسکی او دا چی سمر علا لکم ذبحکم دې دپاره به نه کوم چې بچي مې غوښه وخوري زه به چا دپاره کوم الله دپاره که زه قرباني م کوم زه چې الله خوشحاله شي دا به مې مقصدي که زما زوی شوي او زه عقیقه م کومه دا نیت به نی چې خیرات کوم مړه ښځه به مخوري بچي به مخوري غوښې به وخورو نیت به دی چې الله خوشحاله شي ځکه حج کوم دا به نه وایم چې لکه خلک به ووایي چې پلانکي حج وکړو او اجي شو عمره کومه هلکه خلک وایي د خو 2 عمرې وکړې او 3 وکړې او ډېرې عمرې یې کړې دې دپاره کوم چې زما رب او الله زما نه خوشحاله شي ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مې نه چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي و محیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره
اسې که ته دوکان ته ځې او سودا خرڅی او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما او زما د ښځو نفقه پیدا شي نو ثواب ونه شو ثواب شو که رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت ته دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي نو ثواب دی وشو رسول الله مبارک قدام فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي نه په خپله اوچتولی شي خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه قسم په خدای په دې الله خوشحالېږي د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي الله سره تا به خدای چېرته خفه کړي حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل نو چې په خیرالۍ ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي او ورته څه وایي وی د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم مثلا زه به ده ویم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوټ کوم وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي قسم د حضور پاک د هغه لاس راواغېښتل اوچت یې کړل او ښکل یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته دي نو کوه که نه ځان له تجارت بیبي له نفقه وګټه بچوله وګټه نیت ده وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا دویم نمبر به په ایک نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم دا نیت مه کوه که نه نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالوم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاک ته شی دو نمبر شی مه خرڅوه ایک نمبر شی خرڅوه قسم په خدای له دې تنګي نه او د چارسدې نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي ولا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات علم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم د یو ژبې مسلمان شکل د دو ژبو مسلمان ولې جوړېږي د یو ژبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړې وتوږه هر سهار چې پټي ته ځې نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه وایي چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دوکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ وله راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړه هماغه کار کې خو نیت خو که کنه الله دپاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالۍ که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به هماغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله لومبې علاج څه شو سار وختي چې څوک زمیندارۍ لري که دوکاندارۍ لري او که ډاکټر صاحب ځي کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم الک مال راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم الک چې زما امزول دی او مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم او چې دا کم مشر مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار له چې کوم بس دا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینیر صاحب تم دا نیتو کا وی دا سکول تی جوڑیگی او اسپتال تی جوڑیگی دا نیت کوم چې دا سے جوڑ شي لکه دا ما خپل کور تی جوڑیگی دا شتمړه په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړی بلوزم خبر وکړل یو ملک یادو ما ته اټلی ریشا اټلی کې ما ته یاره مولوی صاحب ارسه سوچه دی خو ارمان دا دی چې ایمان پکې نشته دروغ نه وایي دوکه نه کوي شیخ خرڅی ایک نمبر خرڅی جنگ در سره نه کوي جګړې در سره نه کوي په لشل کاله کې په هغې کې چې تاسو پورې موږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي
بس هغه ته ختم کړي باقي خو چې ارسو عمل کې نو ثواب په نه ملایوي چې ایمان ورسره ني زمون قرآن دغه خلکو خپل کړي دي زمون دین دغه خلکو خپل کړي دي امون پرېخې دي دا ولي موږ دا ظلم کوو نو دن پس ما بیان چې څوک اوره دا یو فارمولا سار چوزه که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوزي که دکان لذي که زمیندارۍ لذي که نوکرۍ لذي هر څوک چې کار لذي دا به مهرباني کوي یو 2 رکعاته نفل به کوي 2 رکعاته 2 منټه په مړه لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکعاته نفل به وکړي او بیا به الله تعالی سوچت کې چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي اقا دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږي بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یې خو سوړه به ورته ني محفوظ به یې خوشحاله به ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به مې اطمینان به مې دا یو شی دویمه فارموله درته څه ښیم دویمه دا چې ته دکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکی وایه لا حول ولا قوة الا بالله څنګه به وایې الا بالله دا به وایې رښتیا د سار یو ټکی رانه هېر شو سار چې دا 2 رکعاته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به وایې لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كسوك يوغدا ويل شيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وغدا نشي ويلي لا مختصر وايا ما سروا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 پیری به 2 رکعاته نفل او دا 100 پیری بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کی اوس به توجه نه کېته که خیر دا عمل پیو کې پته برته ولګي ټول ورځ بری نه کېته توجه وي او چې دا مار ته وي چې دا الله د پاره نیت دی دا به خدای درست کی او دکان کې سودا خرڅین او التوم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشه خرڅ کا او ته ګوره گاک پدیم ډیری او د زمبکه مدن بدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار ډیری خوشاله به دا یو فارموله دویم سدي دویم بدروازه لا حول ولا قوه الا بالله سونه خپل معنی ده ډیره غټه معنی ده رسول الله مبارک فرمایي چې سو کوئی لا حول ولا قوه الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی دسو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن دی ټینشن هم ټولو کې راکوټي ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماری ده لا حول او ډېرې معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مګر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مگر د دې نه مې ته بچ کې د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مگر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مگر فتح دی ته به مې بچ کې ولا قوة قوت عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دی د الله د طرف کل معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه وایې څونه به وایو که خیر انشاءالله سلزلنا مینه چې دا مخ دې وواغ 1500 کرته ته به 1500 کرته وایې او ښځې ته دې وایي چې هغه 1500 کرته
نو گیر نه نو ظالمه خشې د تخیم کړه فایده ده پکې ان شاء الله خدای نن د ته فایده خیم ان شاء الله ها نو سو شو وای سشي لا حول ولا قوة إلا بالله كالعلي العظيم وسروای لا خدا ها اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن منظم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شوي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د ژبې ګناه نو استغفار به وایې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده استغفار یو ټکي دروازه زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ویلی شي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا به څونه وایي دا یو سل کرته وایي 313 کوي خو ډېره ښه ده خو خیر سل پیرې دا به وایي که خیر انشاءالله وایه به نو ګوره که د ورځې د نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته او بیا چې کوم وخت اوده کېږې نو دوه کاره به کوو یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دی دا اللهم بارك دویم درود دی دا لومبی درود وکدا د تګرانی مختصر وای اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا داسې ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي سل پیره وای به ان شاء الله کړه او چې کله اوده کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سیسټم دا خو تا دپاره یو پیکج ما تیار کړ دا ښه پیکج دی ستا دپاره د دنیا د پریشانو نه د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به دې خدای ساتي او په رزق او په مال اولاد کې به د خدای برکت هم ایږدي او ټینشن نه به خلاص شي سو شو لکه سلور سیزونه شو ستا په پیکج کې سو دا نن د سره د مدرسې سبق ورزوتم نن د ترجمه په زور تقریر نه کوم د مدرسې سبق د تزوتم سحر کې 2 رکعات نفل نیت دا چې الله نن سکم تا د پاره کوم او سلورم کلمه سل کرته 500 کرته لا حول ولا قوه الا بالله او ما خام سل کرته استغفار او سل کرته درود شریف ها اوس ته کله ود کېږي نو دا ود کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا سلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به واغشتل پلاسونو به چوف کړل په ټول وجود به راخ کړل الکه دا خو یاد کې کړل قل یا ایها الکافرون دا یاد کې استادان نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ها بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندته شیخ یو ذل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمائے وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر مونږ تاسو ته درې دیش خایو کړه ان درې دیش وای خوري راخه خبره شو درې دیش کزا نو چې درې دیش کرتا شو نو مجموعه سل شو نو 500 منځونو پسې شو 500 منځونو پسې شو 500 ها او بیا چې اودکېږي او سل کرته وې سو شو 600 نو 600 چې په لسو کې ضرب ورکې سو ته جوړېږي 600
نو تاسو کې به داسې څوک وي چې د ورځې 6,000 ګناهونه یې کړي؟ نه، دا د 6,000 ګناهونو کفاره شو، 6,000 لاړ. او حضور پاک کم خولی دی، اسا فرمائی وی ہر مانز پس 10 کرتا سبحان اللہ، 10 کرتا الحمدللہ، 10 کرتا اللہ اکبر، نو سوشو دیرش. او دا اود کېدو پا وقت کے 100 کرتا سوشو 130. نا دیرش خو یو مانز پسی شو، نو 5 منزونو پر سوشو 1500. نا 150 دیرش پا یو پسی شو نو 150. یو نیم سل پا 5 منزونو پسی شو، یو نیم سل. او چه اودکے گے سل باوے نو 2.5 شو کدا، نو پلسو کے ذرا بورکا دا رسول اللہ مبارک فرمائی، نو 2.5 شو. نو دا 2.5 نیکے بطالا خدای در کی. نو ایدا سے سوک پوچی دروازے بے 2.5 گناہ کری، 2.5 خزوک نشی کولے، دا 2.5 گناہونو صابون خدا شو. مانزه پسې بس کوسه که 10 کرتا وای پا حدیث کې شتا، که 3 کرتا وای الله اکبر 4 کرتا پا حدیث کې شتا. دا بوای که خیر انشاءاللہ. او چې ودکېږي 100 کرتا بوای 100 کرتا، 3 کرتا سبحان اللہ، 3 کرتا الحمدللہ، او 4 کرتا اللہ اکبر. دا بوای انشاءاللہ. دا چی دی اوے 6,000 گناہونو دا پارا صابون شو. سو دا پارا 6,000 گناہونو. نو 6,000 سوک کولیش، دا دا غیر پارا صابون شو. پا دی باندے با خدای 6,000 گناہونو ختم کی. نو دا ملتا نن 4 اغا سیدو ندی 4. او دا او دا کے دو پا وقت کے 4 قل سورتونا، آیت الکرسی سے چھے دے. آیت الکرسی دے وی اللہ با دی طول اشپر شیطانانو او دا پیریانو اور دی مصیبتون نو ساتی. او دا استغفار حسن بصری رحمت اللہ علیہ دیر لوی عالم دا دین تیر شوی دے، دیر لوی محدثم او دیر نیک سڑی صوفیمو. یو سڑی والراغ دیر جاد گناہگارے غورخا وی استغفار وایا. بل سڑی والراغی وی بچی میں نشتا وی استغفار وایا. بل سڑی والراغی وی غریب ما مال میں نشتا وی استغفار وایا. بل سڑی والراغی وی زمان پا علاقہ کی باران نکے گی وی استغفار وایا. بل دیتا پوسو کو ویسے بیزت اگر دم سوک میں قدر عزت نہ کئی وی استغفار وایا. یو شاگرد ہوتے بل سر مزدری کدا یو ٹکی دزدہ کردے وہ جو سو کوئی پسر میں درد دینو دا گولے خوراغا پخواغا دا سور کاغذ گولے با وکانا پخوا با مونگ دی بسونو کتلو نو دی 4 کے با سڑی رو خطا سور کاغذ گولے بے دا پر لالا خرسولا نو چید پا بدن کے بسونا بیمارے بے یاد اکڑے وی دا سر خوگے گے استرگی خوگے گے پخیٹ دردی زکامی مرے خرابی خوگونو کے دردی دا نو سور کاغذ گولے بے رو استا. نو چا شاگر روتے ہوئی چم دا غد یو دا سور کاغذ گولے دا سر دا او ار چاہتے خے بل سر ازدہ دی کنا او تصوی. وی قرآن شریف کے اللہ پدے وہ وعدے کڑے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ دا پیغمبر پا جب اللہ فرمائے انہو کان غفارا استغفار وائے خدای بدے بخی گناہ با معاف کی. یرسل السماء علیکم مدرارا کہ باران نکی گی پشیبو باران بدر باندے خدای پاکو کی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ مال نشتا مال بم خدای در کی دریشو. وَبَنِين زامن نشتا زامن بم خدای در کی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ باغون بخدای در کی. وَأَنْهَارَ دمر ازمک بخدای در کی چی نیرون بپکی چلے گی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وی دا خدای نے عزت ولی نغوارے مطلب دا چی استغفار وائی عزت بمدل خدای در کی. اللہ خوشحال چکنا استغفار سو کہتا ہے استغفر اللہ زبخن اغوارم خدایا. علاقہ چی سوک دا چاہنا معافی غواری نوزان عجز و کمزوری گرنی او چی چاہنے غواری غلوی گرنی نو اللہ دلوی گرنا وزان دے عجز و کمزوری گرنا. استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہو دا اللہ نے علاوہ بلذات نشتہ دے. الحیو جم دے دے خدای ہمیشہ جم دے دے مرگ والا نرازی. القیوم او دا دزمکی او دا دریابون او دا ہوا او دا اسمانون برخکت ارس نظام اللہ قائم کرے دے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ خدای تا رجوع کو
معنی سونه خشته او سونه مزیداره ده. نو زمارونو نن مې راته د طالبانو سبق وخو ما یې پرېږده د ټول عمر ورته واقعات وایو او چې نن ورته لږ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان څه نه څه عمل مو وکړي نو پریشانی به هم ختمه شي. تاسو په دې عمل کوئ که خیر انشاءالله؟ پریشانی به هم ختمه شي، ټینشن به هم ختم شي، مال کې برکت به هم پیدا شي، جون کې برکت به هم پیدا شي، بچو کې برکت به هم پیدا شي، ګناه نه به هم خلاصې، نیکو ته به د مینه هم زیاتی. دا سار چې ته سل کرته څلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو ته مینه هم زیاتی. او یو بل علاج هم دی، وسوسو د بیمارۍ نه به هم خلاصې. ډېرو خلکو در وسوسې بیماري ما ته دومره ټلیفونونه کېږي، ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي. څوک وایي دا وسوسه ده، څوک وایي دا وسوسه ده، دا شیطان انختی. ور یو خبره ته کوم، چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي، خو دې خفه کېږي نه. ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي، وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي، ایمان نه جوړ خلاص شم. ما وی نه، چې کم کنډر کې مالی غل هغې نه غلا کوي، او چې کم کنډر کې کور کې مال نی د هغه نه غل غلا نه کوي. چې کم ځای مالی نو په هغه ځای غل حمله کوي. نو ما چې وسوسه درته پرېوځي نو زه یم شکر وباسه، الحمدلله ووایه ته مسلمان یې، نو شیطان ستا پسې لګېدلی دی کې ایمان پروت دی، نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي دی. نو اعوذ بالله به وایې ښه، اعوذ بالله. او دا سل کرته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کرته وې نو د وسوسو نه به هم خلاص. د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص. دا خو دلته کې یو طالب و باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بر برنډه وه، موږ ماشومان وواړو. نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه. هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وې سبحانك اللهم سبحان 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 سبحان. نو ټول ورځ په سبحانه به یې تېره کړه او غریب به مخکې نه ته شک و. عبدالله شاه ملک د خدای پاک وبخښي، هغه خوشطبع و، دلته به ناست و. هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مونږ دې د مانځه نه وویستو، خدای دې تباه برباد. او دلته به غریب اوس معیر دی چې هغه طالب و که بل طالب و دی جماعت کې دی رو دلته او دس او غسل لنه رښتیا او دس به دلته کو غسل لبه شیرپاو ته تو هغه سین کې به لمبل وی دا نور اوبه پلیتې دي وی هغه پاکې دي. دا وسوسه وه. او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولیدي، یو سړی بیت الله شریف ته هلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته، نو هلته ولاړ دی پنجابي و، نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټیړه هوں ټیړه هوں ټیړه ټیړه هوں ټیړه کوږ ولاړی وه، داسې به وي، دا ګوته به یې ګرځوله. یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا په غم اخته دی، لاس مې دې ونیو چک مې ورکړه مې سیدې هو. الله اکبر وایه. دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان، نو علاج خو شته که نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي، دا په وینه کې څه شی کم شي، بنده دماغ کمزوري شي، نو هم دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي. او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی. ښه یاده به شي خبره. نو نن مې راته دا څیزونه وښول او د مانځه نه پس خو آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی بس. چې ساعت یې وخېږي یو سړی په اندرمپایه بره ناستو او ناګانه اندرمپایې نه پرېوته او چې څنګه ځمکې له لاړ سره یې ولګېد مړ شو. په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څه وکړل، وی نور خبر نه یم خو پله چې جمدې وم په اندرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې، د اندرمپایې نه نیغ جنت ته تلې. نو چې آیت الکرسي وي او ساده نه ودي نو نیغ به کم خوا دی جنت ته به دی. نو دا څو څیزونه مې راته نن وښول تاسو ته م ویم او چې څوک زما بیان اوري هغې ته م ویمه ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ، په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونو تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي. دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو عملو توفیق راکړي. الله موږ د هر قسمه پریشانو
آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن و امان کې وساتې. یا الله د بچو د غمونو نه، د مال د غمونو نه خدای موږ په امان کې وساتې. خدای د پریشانو نه مو ساتې. خدای دین هم نصیب کې، خدای شریعت هم نصیب کې. الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر هم نصیب کې. یا الہ العالمین که چاته څه پریشانی ده په خوشحالو یا بدله کې. الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکې. او یا الله که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې. او یا الله که د چا رزق تنګي فراخه روزي ورکې. یا الله که د چا بچی نه خدای نارینه اولاد ورکې. که د چاوي او نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکې. الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتې، شریانو د شر نه وساتې، د بد نظر او د بد نظرو نه وساتې. زمونږ په دې ملکزو کندي کې ابلوزم د موږ د نوروز یو ورور وفات شو، بیا بلم وفات شو، غندل لالا پرون وفات شو، او بل دغه د سوته ویل کېږي مثل خان لالا او غندل لالا دواړه خدای پاک دی وبخي. الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې د آخرت خوشحالي نصیب کړي. او پرون نابلو د سعدالدین خان بی وفات شوی وه، کور والا په میره کې. الله دې غم وبخي، الله دې مغفرت نصیب کړي. او د مرتضی میا صاحب هم وفات شوی د باندې، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د قطب الخیر د کندي د شانو کاکا زوی جهانگیر وفات شو، الله دې وبخي، الله دې مغفرت نصیب کړي. بعضې ملګرو هم دعاګانې غوښتې دي، الله د ټولو دعاګانې قبول کړي. او چې دا څومره مړي شوي دي خدای ته وبخي، ته وارثانو له صبر ورکړي، د نورو غمونو نه الله په امن کې وساتي. او زموږ د جومات ته د ډېر لرې ځای نه مېلمانه راځي، الله په یو قدم ولا اجر ورکړي، برکتونو خوشحالی ورکړي. او د دې محلې خلک او د کلي خلک چې د هغوی کوم خدمت کوي، الله د هغې اجرونه برکتونه په دواړه جهانه ورکړي برحمتک یا ارحم.